څنګه کولی شئ تاسو چې په یو اپلیکیشن کې دننه تاسو ډیر زیات شیان چې دي هغه را معلوم کړئ. مطلب په یو اپلیکیشن کې دننه تاسو ته ډیر زیات شیان چې دي هغه ملاویږي. په هغې کې مختلف سکینرز دي، کیمپ سکینر دي، نایټ ویژن دی یا نور هم 60 سیزونه چې دي 80 سیزونه تاسو ته په یو اپلیکیشن کې دننه او په 50 MB کې ملاویږي. مطلب په ډیر کم نت سره او دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ او د هغې نه ډېرې زیاتې پیسې چې دي واخلئ. نو قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ. ویډیوز که کوم خو دې نه مخکې اپلیکیشن راځي که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ. دا سبسکرایب کې خو کې لګنټې نشان هم کلیک کړئ چې زموږ له ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو ته لپاره تاسو ته یو اپلیکیشن ضرورت وي. دغه اپلیکیشن به تاسو ته ډسکرپشن نه یا د کمنټس نه خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله د اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. ټیک ده. اوس که دلته کې تاسو وګورئ نو ډیر زیات ټولز چې دی هغه په دې کې دلته کې موجود دي. تاسو ته دلته کې ملاویږي ډېر په اسانه طریقې سره. په هغې کې ټارچ دی، مطلب ډایرکټ ټارچ. ځینې موبایلو کې ډایرکټ آپشن نه وي، ځینې ښه کولی شي. بلینک کیمرا داسې یو آپشن دی چې کله دا تاسو آن کړئ نو ستاسو د موبایل کیمرا به بلاک شي اټومیټکلي. بیا که څوک هم ستاسو د موبایل کیمرا کولاوئ نو هغه ته بلاک ښایي. نوټس دي، مطلب څه لیکل غواړئ ځان ته یاد دهانۍ دپاره دغه شانتې که تاسو لاندې راشئ نو دغه کې فایل ټرانسفر دی، مطلب تاسو یو موبایل نه بل موبایل ته څه شي اړول غواړئ نو هغه هم تاسو ډېر په اسانه طریقې سره یو موبایل نه بل موبایل ته لیږلی شي. دغه شانتې کنټرول فون، مطلب خپل موبایل تاسو کنټرول کولی شئ. واک ټاکي، مطلب په لار روانې تاسو خپل موبایل استعمالول ډېر په اسانه طریقې سره کولی شي. دغه شانتې بیسیک یوټیلیټي کې تاسو ناشنا ځای کې ته لاړ شئ، تاسو خپل لوکیشن نه وي معلوم، تاسو خپل لوکیشن چیک کولی شئ، انټرنیټ سپیډ هم چیک کولی شئ، سیګنل سټرنث کوم آپشن چې دی دا پکې هم شته دی. ورپسې پاټ ټریکر هم دی، مطلب تاسو ته لاره هم ښایي او دغه ځای کې ټمپریچر چې دی دا هم چیک کولی شي. بیا که تاسو راشئ کیمرا ټولز کې تاسو سره بارکوډ دی، مطلب یو کوډ وي تاسو سکین کول غواړئ، د جیسیز پرایز کتل غواړئ. کلر ډیټیکټر هم دی، ټیکس ریکګنیشن هم دی، مطلب ټیکس پته تاسو ته ریکګنایز کوي هم. ټیک ده. موشن کیم پکې هم یو آپشن شته دی، کیم سکینر هم شته دی. بله خبره نایټ ویژن کوم آپشن چې دی، مطلب خپلو سترګو حفاظت هم تاسو کولی شئ که د شپې تاسو موبایل استعمالوئ. د هیلث سره ریلیټډ پکې هارټ ریټ تاسو معلومولی شئ، بیمایي معلومولی شئ. همداشانتې میجرینګ ټولز کې تاسو ته کم سپیډ ټریپ چې دی یا وایبرومیټر چې دی، ساوند انټنسټي والا، RPM، هر څه تاسو ته په دې کې داسې ملاویږي. د تعلیم دپاره هم ډېر یو ښه اپلیکیشن دی. ورپسې که تاسو راشئ مطلب سکرین ریکارډر هم تاسو ته په دې کې ملاویږي، مطلب هغه بیل ته ضرورت نشته دی. ټیکسټ ټو سپیچ، مطلب ته یو خبره ولیکه به تاسو ستا موبایل اورئ هم، او سپیچ ټو ټیکسټ مطلب خپل موبایل ته یو خبره وکړه به لیکي هم. میوزیک پلیر پکې هم ملاویږي. دغه شانتې که تاسو راشئ کنورټر پکې ملاویږي، سټاپ واچ یا بلینګ کم سیسټم چې دی، ډیوایس انفو، والټ، هر څه چې دي دغه یو اپلیکیشن کې دننه تاسو ته ډېر په اسانه طریقې سره ملاویږي. قدرمنو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي. که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.